د میدان وردګ او بامیانو ولایتونو ترمنځ د وزلوبې یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوه. پهلوانان می‌درخشد، پهلوانایی که با کمترین هزینه، با کمترین امکانات امسال بسیار خوب در سطح تمام ولایت افغانستان درخشیدند. دغه لوبه د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې امریت له لوري په لاره اچول شوې وه. د بدني روزنې امیر وویل چې له دغه لوبې څخه هدف دا دی ترڅو دغه لوبه بیرته راژوندی شي. څه موده وړاندې چې بزکشۍ لوبې وې د میدان وردګ ولایت نه ټول لوبغاړي مکمل یو ټیم یو لوبغاړی نه مکمل ټیم 20 نفره په هغه کې د لومړي ځل لپاره ولوبېدل. دا د خوشحالۍ ځای دی د ټول ولایت لپاره چې دوی په عنعنوي لوبه ملي لوبه کې دوی ګډون کړی دی او د ملي ولایت لپاره یو افتخار راوړ. بلخوا د داخلي وزارت د سوکوهنې رئیس د یاد ولایت د بدني روزنې له امریت څخه مننه وکړه چې دا ډول دوستانه لوبه یې برابره کړې ده. تقدیر و تشکر میکنم از تربیت بدنی میدان وردک که همچون برنامه را راندازی کرده و تیم بین تیم ولایت بامیان و میدان وردک یک بازی دوستانه را برپا کردند که امروز آمده ما از نزدیک میبینیم. د دغې لوبې لوبغاړي خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري لوبغالی جوړ شي. ډېر مننه کوم چې په دې وزلوبه او نیزه وهنې لوبې کې موږ سره ډېر مرسته کړې ده. ډېره یو دنیا مننه کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې د میدان ښار په ولایت کې باید یو د وزلوبې یو استاندارد میدان موږ ته جوړ سي چې موږ همیشه باید دلته تمرینونه به شروع کړو تر هغه وخته پورې سي آماده سي چپاندازان آماده دي سي د تورنمنت ته ځان آماده کړي. د یادولو وړ ده چې دا ځل د میدان وردګ ولایت لوبډلې هم په 5م پړاو وزلوبو سیالیو کې چې د هیواد په کچه ترسره شوي د لومړي ځل لپاره ګډون کړی و چې د غوره اخلاقو جایزه یې ترلاسه کړه.